اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. درس د مسلمانانو او خصوصا جهاد او جهادي حرکتونو په وړاندې داعش ډله د اوسني وخت تر ټولو ستره فتنه ده. دا ډله د دې پر ځای چې په نړۍ کې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره هلې ځلې وکړي، له مسلمانانو او کافرانو تجاوز دفع کړي، پر مسلمانانو رحم او شفقت وکړي، برعکس د مسلمانانو او هغو جهادي حرکتونو په وړاندې خپل توان استعمالوي چې اوږده جهادي سابقه لري. د اسلامي نظام د اقامې لپاره یې په زرګونو شهیدان ورکړي او په دې لاره کې هره ورځ قربانۍ ورکوي. د دې ترڅنګ د داعش فتنهګره ډله د خپل ځان د صفایۍ لپاره پر جهادي حرکتونو تورونه لګوي او د دوی د جهاد په اړه شبهات خپروي. دا چې داعش ولې یوه منحرفه ډله ده، د جهاد په اړه کومې شبهې خپروي او د دې شبهاتو ځوابونه څه دي، دې پوښتنو ته ځوابونه او اړوند مسایل د داعش شبهې او ځوابونه تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوستی صاحب د فکري درسونو د لړۍ په 8 او 8 درس کې موندلی شئ. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو شبهه دادو ابو محمد العدنانی د دې یو ویان د خوارجو دې په وځي کې یلیو چې مونږ خوارج ځکه نه اوس د اوسنی خوارج چې د عدنانی نه ورسته دوی هم دا خبره کوي چې خوارج خو چې په کتابونو کې بیان شوی دي، خوارج عقیده دادو چې مرتکب د کبیره کافر بولی. تاسو په شرعقاید د کتابونو کې د عقاید په کتابونو کې تاسو یلی چې مرتکب د کبیره د کافر بولی، د لوی ګناه کوونکې خوارج کافر بولی. او دویم دا چې دوی یې چې هغه د خوارجو په کتابونو کې نور شیونه هم ډېر ذکر شوي دي. دوی هغه په حالت د حیض کې المنځ هغه نه بولي، د المنځ باید حیضه المنځ هغه نه پرې نه ږدي، او مرتکب د کبیره هم کافر بولي. او داسې د سارق نه لوس چې دا د خوارجو په نسبت باندې سارق باید لوس دا ځای کې قطع شي، په دې ځای کې قطع نه شي. بل د خوارجو صفت چې دا تحلیق ده، سرونه دوی کلوي. او بل چې دا حیضه باندې المنځ قضایي لازمه بولي، حیضه چې المنځ قضا شي هغه باید المنځ قضایي وګرځوي. داسې نور د عقایدو په کتابونو کې تاسو د خوارجو کوم صفات یې لیدي، عدنانی هم یې او دا خوارج هم یې چې دا یو صفت هم په ممکن نشته. موږ مرتکب د کبیره کافر نه بولو، سرونه موږ نه کلو، حیضه باندې د قضایي د المنځونو لازمه نه بولو، سارق لوس د دې ځای نه قطع کول چې دا لازم نه بولو، سارق لوس باید د دې ځای نه قطع شي. نو تاسو په کوم دلیل موږ ته خوارج یې؟ موږ ولې خوارج یو؟ ابو احمد ویلا مشایخ ابو محمد العدنانی یې او د دوی دغه نشرات چې وګورئ کنه، دوی د نور خوارج هم دا دلیل یې چې موږ خوارج ځکه نه یو چې د خوارجو خو په کتابونو کې دا صفات ذکر شوي، دا صفات خو په موږ کې نشته. دې جواب څه ده؟ دې جواب دا ده چې په احادیثو کې چې د خوارج کوم صفات ذکر دي، مثلا تحلیق ده یا ارتکاب تکفیر په کبایر باندې ده، مرتکب د کبیره ته دوی کافر یې، یا نور کوم صفات ذکر دي، دا صفات په طریقې د حصر نه دي، په طریقې د حصر نه دي. دا معنا نه ده چې دغه صفات ولا بخارجي وي، دا طریقې د حصر باندې نه دي، بلکې د خوارج تعریف دا ده. د خوارج تعریف دا ده چې خوارج هغه چاته لیکي چې یا په مسلمان حاکم باندې خروج کړی وي، یا د مسلمانو په لویه ډله باندې خروج کړی وي، په مسلمان حاکم خروج کړی وي، یا د مسلمانو په لویه ډله باندې خروج کړی وي، ایته خوارج وي. دا نور صفات چې ذکر شوي دي دا لازم نه ده چې دا کله به وي او کله به نه وي. دې وجنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دي چې سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. دوی د دین نه وتلی دي یا دوی په نیکو مسلمانانو باندې خروج کړی. د مسلمانانو چې کومه لویه ډله ده
نیک مجاهدین دي، واقعي مجاهدین دي، د امت چې کوم هغه نیک مجاهدین دي، هغوی نه دوی خروج کړی ده، د هغوی نه دوی وتلي ده او د هغې خلاف جنگ شروع کړی ده. او امام نووي رحمت الله علیه چې وسموا خوارج لخروجهم على الجماعه وقيل لخروجهم على طريق الجماعه وقيل لقوله عليه السلام يخرج من ضئضئ هذا. د خوارج دوی ته ځکه یې لیکي چې دوی د امام د طاعت نه وتلي دي. دوی بیا دا خبره کوي چې اوس خو مسلمان امام نشته چې موږ خو طاعت نه ووځو، نو تاسو ویلي موږ خوارج دي. لخروجهم على خيار المسلمين، یوازې یې چا د خوارج نه چې په امام باندې خروج کړی نه، هغه چاته هم خوارج یې چې په خيار المسلمین باندې خروج کړی وي. لکه په افغانستان کې دوی په خيار المسلمین خروج وکړ، په عراق کې دوی په خيار المسلمین خروج وکړ، په لیبیا کې په خيار المسلمین خروج وکړ، په مصر کې، په الجزایر کې، په ټولو هیوادونو کې چې کوم نیک مجاهدین و یو دوه لوچک یو دوه غله او اختطافګر ورپورته شول، هغې به د بغدادي سره بیعت اعلان کړو، هغه به خلافت سره به ځانونه ملګري کړل. دا خوارج وو، د دې وجې نه دوی ته خوارج یې. او بله خبره ده چې د خارجیت دپاره تکفیر علی الکبایر عقیده شرط نه ده، یعنې دا لازمه نه ده چې خوارج د تکفیر علی الکبایر عقیده لري. داسې خارجي به وي چې تکفیر د کبایرو عقیده به نه لري، په کبیره باندې څوک کافر نه بولي، مرتکب د کبیره به کافر نه بولي. اسلام په تاریخ کې داسې خوارج تیر شوي دي چې هغه مرتکب د کبیره به کافر نه بللو. امام ابو الحسن اشعری لیکلی دي چې والخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب والصحابه رضوان الله عليهم اجمعين لم يكونوا ممن يعتقد القول بكفر مرتكب الكبائر. علي رضی الله عنه باندې کوم خوارج خروج کړي وو، هغه مرتکب د کبیره کافر نه بللو. امام ابو الحسن الاشعری لیکلی ده، امام ابو الحسن الاشعری مقالات الاسلاميين کې جلد اول صفحه 85. نو دا دی اولی شبهه جوابو چې مرتکب دی کبیره کافر بلل، دا حصری صفت دی خوارجو نه ده. خوارج بوی دا صفت بدوی کی نوی کی، لکه مو تاسو حواله نقل کړ. دویمه شبهه دی دوی دادو چې تاسو خوارجو باندې ویلي د خوارجو حکم کوي د خلکو باندې دواعش باندې، ځکه دوی خو ډېر عبادت گزار خلک دي، ډېر نیک خلک دي، په دوی کې تهجد کی، عبادت کی، د الله نه ویره لري، الله ته جوړي، استشهادی بریدونه کی. تاسو به څنګه د خلکو ته خوارج یې؟ دې جواب دا ده چې یو خو مطلق د ټولو دواعش په باره کې دا حکم کول چې دا ټول عبادت گزار دي، نیک خلک، دا خبره غلطه ده. خو په دوی کې داسې خلک شته چې هغه عبادت گزار دي، هغه نیک خلک دي، هغې ټول دغه ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو بربار دی او استشهادي بریدونه کی. خو د دوی دغه صفت دا صفت د خوارجو ده. مونږ تاسو مخکې حدیث کې ویل چې بل یو حدیث ده، پیغمبر اسلام فرمایي چې يحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. د خوارجو دا صفت نه، د دوی صفت دا ده چې يحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. دوی به دومره عبادت گزار وي چې د توسل منځونه د دوی المنځونه د خپل المنځونه به د دوی د المنځونو په باره کې د مقابل کې ډېر سپک بولي، ځکه دوی به لمونځ په کامله طریقه کې، روژه به په کامله طریقه وي، په صحیح طریقه به لمونځ کې، په صحیح طریقه به روژه نسي. نو تاسو دا به د خپل لمونځ خپل روژه سپک بریښي چې دا مو سره لمونځ دی، مو سره روژه، ځکه دوی به ډېر عبادت گزار وي. د ډېر عبادت دی وجه نه به تاسو ته د خپل لمونځ کمزوري بریښي، سپک به ته معلومیږي. شادي بریدونه کې مطلب بعضې پکې شو څنګه؟ مطلب مې دا ده چې دوی کې به تقوا وي، دوی خو استشهادي بریدونه هم کوي، فدایي عملیات هم کوي، خو هغې ته مونږ فدایي عملیات یایو او که نه یایو. په دوی کې هغه برخه هغه خلک چې هغې په کفارو بریدونه کړي دي هغه استشهادي بریدونه دي. ځکه موږ وروسته وایو چې داعش په منځ کې هغه خلک چې هغه د مسلمانانو سره په جګړه کې نه دي، د مسلمانانو وینه نه ده توی کړې، د کفارو سره په جګړه کې دي، هغه یې ښه خلک دي او هغه آخرت چې هغه الله ته محول ده، الله ته مفوض دي. خو هغه خلک چې هغه په مسلمان برید کې او عقیده یې دا وي چې په دې برید مو ته الله تعالی جنت ورکوي، ځکه دوی په منځ کې داسې خلک وو چې په مسلمانانو بریدونه کول، په مجاهدینو یې بریدونه وکول او دوی به استشهادي برید ویته ویلو.
استشهادي خو نه هغه خو ځانمرګی و ځان وژونکی برید و خو برید به په مسلمانانو و ځکه دوی ته عقیده فکر داسې ورکړل شوی و چې دا خلک چې دي دا مقابل کې تو خلک دغه خلک دا کافر دي دوی سره باید ته جهاد وکوي دوی سره باید ته جنګ وکوي نو هغوی هم د امام د طاعت نه وتلی دي خيار المسلمین خروج کړی ده خو دا عمل چې دا خو نیک عمل ده دا په کفارو برید نیک برید ده دا خو جهاد ده دا خو باطل نشو بللی امر مفوض ده الله ته دای پویش الله پویش استاد همین حدیث هم که حدیث سر میخوره مثل ازی که در بین گروپ مسلمانان اگر کسی در بین جهاد کنه خیانت میکنه گناه در گردن خودشه آفرین عمل جهاد ته نه منسوبی مثل که طارق چی خالد بن ولید یک گروه را منتقل بودن رسول الله سلام گفت بود مازی کار خالد برات میخوایم از خداوند آفرین همه که یک مسئله میشه اگر در بین از اون کسی کدام کار میکنه عین همین رقم قیاس که خداوند حاضر صبر از این میده بالکل هغه الله تعالی ته خپل سزا ورکوي خپل جزاء الله تعالی ورکوي دا باس کې نور بیا سمبوت دغه نور شبهات بیا ان شاء الله سبا ته وایي سیدا